د کونړ سیند 11 میلیارډه متره مکعبه اوبه لري او د ننګرهار ولایت په بهسود ولسوالۍ کې له کابلي سیند سره یوځای کیږي. ګل وطن د ښایسته او مست سیند روان ده. د دغه سیند په لیدو دې څه احساس وکړ؟ خپلې اوبه هم دي، هغه د چا خبره خپل د وجود غوښه هم ده، باید خپله ترې ګټه واخلو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ګل وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیلهمن یم چې ښه به یاستئ، د صحت جامې به مو پر تن وي. فضل مالک ترین یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. نن د کونړ په دغه مست او څپانده سیند باندې ځانګړې خپرونه لرو. له خلکو سره به مرکې کوو، د دغه سیند په تړاو به موږ تاسو ته معلومات درکوو او ښه خبر بیا دا درته لرو چې د دغه سیند باندې د بند جوړېدلو یا د برېښنا د ډیم جوړېدلو هغه وروستي تخنیکي مطالعات بشپړ شوي دي چې له خیره په راتلونکي کې به یې کار په عملي ډول باندې پیل شي او په دغه سیند به له خیره ښایسته د برېښنا ډیم جوړېږي، بند به جوړېږي او زموږ هېوادوال به له برېښنا څخه مستفید کېږي. د ګل وطن یوټیوب چینل لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. هیله ده ښه به یاستئ. دلته د کښتۍ چلوونکي یا جالوان سره مخامخ شو، د سره به خبرې کوو او د سیند په تړاو به د احساسات ګورو چې دی څه احساس لري. سلام ستړی مې شو. خیر اوسې ورور، په خپله ښه صحتونه دې ښه دی؟ ډېره زیاته مننه. څنګه یې؟ والله ښه یم شکر. ته څنګه یې راته؟ فضل د خدای د ژوند څنګه روان ده؟ والله ښه تېرېږي وروره، کار ژوند دی خو ښه تېرېږي، شکر پرې وباسو. څومره وخت کېږي چې دلته دغه کښتۍ چلئ؟ یاره 14 کاله به کېږي. تقریبا 14 کاله. فقط دغه د هغې کلي خلک دې خواته راړئ او د دې کلي خلک هخواته راړئ؟ همداسې خلک راځي چې اړوم او راړم. بالکل له دې سیند نه د یو کس په سر به څو روپۍ اخلې؟ والله دلته مختلف خلک راځي، بعضې 10 ورکوي، بعضې 20 ورکوي، بعضې پوره کرایي ورکوي، 1.5 روپۍ ورکوي، خو اړه وي پرېږدوی نه. یعنې پوره کرایي 1.5 افغانۍ ده او ته چې څو درته خلک درکړي بس همغه باندې نه کوي؟ او نه نشو کولی، نشو، خفه کېږي. د کونړ دغه ښایسته او خوندور سیند، دغه څپانده سیند روان ده، څه احساس لرې؟ څومره خوند ترې نه اخلې؟ والله موږ خو د ډېر خوند اخلو، لکه ځکه چې موږ ګرځو په دې سیند کې چکر وو او پکې ګرځو را ګرځو او موږ پکې د دې سیند نه موږ رزق هم اخلو که نه، مطلب موږ پکې یو ځانه یوه نفقه جوړو، نور به پکې موږ څه شی ویو. نو ښایسته منظره هم لري، ښه ځای هم دی، ښایسته خوندوره منظره لري. څه ارمان لري؟ لوی ارمان دې څه ده چې له دغه اوبو څخه څه ډول استفاده باید موږ وکړو یا هېوادوال یې وکړي؟
ولا دې اوبو نه چې استفاده کېږي دې ته باید ډیم جوړ شي او برق ته باید موږ دغه کو استفاده کو هغه بهترینه ډېر ښه به وشي او که شاید جوړ شي که موږ کې څه ووایو وروره نو که دغه اوبو باندې چیرته ډیم جوړ سي څومره به خوشحاله سي او د هیواد لپاره به څومره ګټوري مثلا کوم ولایتونه به له برق نه مستفید سي؟ ډېر افغانستان هر ګوټ ته برق ورکولی شي دا ډېره اوبه ده او ښه اوبه هم ده او مطلب چې برق په جوړ شي ولا پیدا افغانستان ته ډېره اوړي لږه نه ډېره مطلب بار هیواد ته هم ورکولی شي هغې نه هم بیا مطلب ځان له یو شی جوړولی شي خو چې برق ته خیر پې جوړ شي ان شاء الله هیله من یسو له خیره چې په دغه اوبو باندې به ښایسته ډیم جوړیږي زمونږ هیواد کې به له خیره له دغه ډیم له برقه خلک استفاده کوي یو دومره برق به ان شاء الله دغه د کونړ په سیند چې کومې اوبه روانې دي کونړ سیند کې دغه به دومره برق تولید کړي ان شاء الله چې د هیواد سره سره به ممکن نورو هیوادونو ته هم موږ برق ورکولی شو ډېره اوبه ده لږه نه ده اوس هم په دې محل کې هم ډېره اوبه ده دا چې وړی شي خو بیا بندهانه ډېرې زیاتېږي یعنی په ژمي کې د دغه سیند اوبه کمې په اوړي کې زیاتېږي اوړي کې خو ډېرې زیاتېږي د ژمي بیا کمې د ژمي هم دغه اخرنی زور هم دغه دی د اوړي خو بیا بندهانه ډېرې زیاتېږي لیدونکو په دغه ژمي کې په دغه سوړ او یخ ژمي کې د اوبو زور خو تاسو وینئ نو په اوړي کې بیا د څو چنده اوبه زیاتېږي د کښتۍ چلول په ژمي کې په دغه اوبو کې اسانه دي که نه په غزیات اوبو وس اسانه دی د اوړي خطر هم ډېر لري مطلب سورلي دې بار کړي بیا مطلب ډېر خطر هم لري سینې چاپکۍ هم هغه کېږي جنریټر درته مطلب خراب شي بیا وتو چاره نه لري د ژمي بیا ښه ځای لکه اوبه هم کمې سړی اوړي راوړي کله خو د سیند له هغې غاړه دې غاړې اوښتلو پر مهال باندې کښتۍ چپه کړې نه ده نه مې ده چپه کړې 14 کاله یا 14 کاله کېږي ته کښتۍ چلې الحمدلله تر اوسه نه ده چپه کړې نه شکر نه هم ده چپه کړې داسې وخت کله راغلی چې سیند ډېر مست شوی مثلا ته ترېنه ډار شوی یا ستا هغه سورلي ترېنه ډار شوي داسې وخت کله راغلی ډېر راغلی بعضې سورلي جنریټر بند شي کښتۍ سیند کې ښکته روانه شي هغه خپله ډارېږي سیند ده بیا هم خطر لري خو موږ زړه کې مطلب څه نه لرو جنریټر ده بیا بېرته بیا چالان کړو خو سورلي ډارېږي داسې وخت هم راغلی چې سورلي ناسته ده او جنریټر ګل شوی ده او همداسې کښتۍ کته سیند کې روانه ده او راغلی ډېر سورلی به داسې احساس کړی چې موږ اوبو ویوړلو خو که موږ یې ویوړو نو ښکاره خبره ده چې موږ یې ویوړو ډېره زیاته مننه چې موږ ته د وخت راکړو له موږ سره دې مرکه وکړو خیر اوسې مننه کور دی قدرمنو لیدونکو افغانستان ټول 130 واړه او لوی سیندونه او خړونه لري چې د کونړ سیند له آمو او هلمند وروسته په دریم قطار کې ولاړ دی د کونړ سیند 11 میلیارډه متره مکعبه اوبه لري او د ننګرهار ولایت په بهسود ولسوالۍ کې له کابلي سیند سره یو ځای کیږي او بیا له کامې ګوشتې لالپورې تیریږي او کوزې پښتونخوا ته ورداخلیږي د دغه سیند مجموعي اوږدوالی 411 کیلومتره دی د کونړ سیند چې لرغونی نوم یې راسا دی د پامیر له لوړو څوکو سرچینه اخلي او په لاره کې ځای ځای نور کوچني او لوی خړونه ورسره یو ځای کیږي
د ګل وطن درنو لیدونکو د کونړ د دغه ښایسته سیند په غاړه له خپل یو وطنوال سره مخامخ شو. د سره د زړه خواله کوو، مرکه ورسره کوو چې دی به موږ ته د دغه سیند په تړاو باندې څه ویل غواړي، له کوم ځای راغلی ده، کوم خواته روان ده او دلته یې د دغه سیند ننداره کوله چې موږ ورسره مخامخ شو او مرکه به ورسره کوو. سلام، ستړی مه شي. مننه، وعلیکم سلام، خدای مو راوله. هر کله راشئ زمونږ ګل ښایسته وطن ته. ډیره زیاته مننه. که لومړی کې ځان معرفي کړي زموږ لیدونکو ته. نسیم الله مومند یم، مشهور په خنجر افغانستان. نو اوس فلحال راغلی یم د کونړ سیند ته او ښایسته چپې دي، ښایسته یخ هوا ده. موږ هم راغلو مالچي خوند ترې نه واخلو. د ننګرهار ولایت نه راغلی یم نو ښایسته ټایم ګورو چې ښایسته هوا، ښایسته چپې، دا د سیند شور او ولولې دا نو یو خاص او بېله مزه لري. ډیره زیاته مننه خنجر صاحب. ماشاءالله ته خو ډیر ښه احساس لري، ډیر خوشحاله چې دغه سیند خواته راغلی او دغه سیند د لیدو نه دې خوند واخیسته. ولې درته خنجر وایي؟ ځان دې خپله په دغه نوم نومولی که نه بل چا درته دا لقب انتخاب کړی؟ کله زه خپله د MMA یعنې د آزادو لوبو قهرمان یم او بس کله چې ورزش ته راغلم تمرینات مې شروع کړل نو زما دغه د خنجر نوم تخلص چې وخوښېده. اول مسابقې نه همدغه خنجر شو نو تر اوسه خنجر یم نو ټول خلک مې اوس د خنجر افغانستان په نوم پېژني. ماشاءالله. درنو لیدونکو زموږ هیواد له ګڼو اتلانو څخه ډک ده، نو خنجر صاحب هم زموږ د لوبو یا د ورزش له ډګره یو اتل ده. دغلته راغلی ده، فکر کوم خواته روان موږ ورسره مخامخ. خنجر صاحب کوم خواته مو مسیر ده، کوم خواته به روان وئ تاسو؟ موږ راغلو د جلال آباد نه، موږ ویل همدغسې به لاړ شو د کونړ سیند باندې به چکر وهو د کونړ طرف ته چې لږ شیدې مودې دغه ده سپین جومات سره ښایسته شیدې دي، شیدې ورکوي. ما ویل لاړ شو سمبوسې او شیدې به وخورو بېرته به راشو. هغه نو موږ ته دغه منظرې ډېر خوند راکړه. دلته راغلو سیند غاړه کې کېناستو، هغه خپل زړه چې هوا کوله چې دغه سیند غاړه کې کېناستو هغه خپل د زړه هغه هم پوره کړ. ډېره زیاته مننه. څه احساس لرې؟ خپل وطن ده، ګل وطن ده، ښایسته او مست سیند روان ده، د دغه سیند په لیدو دې څه احساس وکړه؟ ګورې قربان، تا وویل خپل وطن ګل وطن. زمونږ وطن ډېرې خزانې لري، د یو خزانو نه اوبه دي. زمونږ دغه اوبه که چېرته همدلته مهر شي همدغلته موږ ترېنه ګټه واخلو دغه به ډېره موږ ته ښیي. په همدغه اوبو باندې زمونږ وطن ابادېږي. کولی شو موږ په دغه اوبو باندې ټول ننګرهار دغسې ګل ګلزار کړو. نو موږ خپلې اوبه هم دي، هغه د چا خبره خپل د وجود غوښه هم ده، باید خپله ترېنه ګټه واخلو. دغه اوبه دي باید موږ همدغلته مهر کړو، باید همدغلته یې وساتو تر څو چې زمونږ په کار راځي موږ ترېنه ګټه واخلو چې بیا زموږ نه اضافه شي بیا ګاونډیانو ته وخت ډېر ده. نو بلکل. وروستیو کې یو څه هیله مندي هم ښودل شوې ده چې دغه کونړ د سیند باندې به له خیره یو ډیم جوړېږي، یوه د برېښنا بند به جوړېږي له خیره چې تر څنګ به یې کونړ ننګرهار اوان تر کابله به یې له خیره برېښنا ځي. ستاسو هیله څه ده؟ دغه خبر ته څومره خوشبینه هستئ؟ یعنې ته یقین په خدای وکړه چې زه کله وایم چې دغه بند جوړېږي نو دا زړه مې همسې خوشحاله شي په دې چې زمونږ وطن انشاءالله ورو ورو مخ په ابادېدو دی، له خیره ابادېږو. ښې ورځې را روانې دي، څومره سختیانې جنګ وځپولو، هر چا خبره داسې شو چې شهیدان هم ورکړه، هر څه موږ نو ټول تاوانونه هم کړي. اوس له خیره وخت د ګټې دی چې ګټه وکړو، د ګټې وخت هم له خیره زمونږ رانږدې دی، انشاءالله ګټه به کوو. دغه بند به هم جوړېږي له خیره، زمونږ وطن به هم ابادېږي، په مخ روان یو انشاءالله. ډېره زیاته مننه. واقعا ستاسو احساسات د ستایلو دي، خوندور او ښایسته احساسات، ښایسته هیلهمندي لري. دقسې زموږ لیدونکو ټول وطنوال د دغه وروستي خبر ډېر زیات هیلهمند دي او دا هیله لري له خیره چې په دغه مست او څپانده سیند به له خیره د برېښنا بند جوړېږي او زموږ ټول هېوادوال به ترېنه مستفید کېږي. خنجر صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. قربان، تاسو نه مننه، زمونږ مېلمانه ستئ، خدای مو راوله. موږ نو ننګرهار د ګلو ښار، هر وخت راشئ، هر وخت راشئ. ننګرهار دغسې یو ځای دی چې هر طرف ته باغ او سیند او داسې یو زړه کولی شو چې موږ زړه خپل خوشحاله کړو، چکر ووهو، مطلب زړه مو آزاد شي. لنډې دغه د سیند نه دی. نو مننه، کور مو آباد، خیر پسې کور مو ودان. سلامت اوسېږئ. وروستیو کې که موږ لیدونکو ته کوم پیغام لري نو کیمره ستا خدمت کې ده. زما ټولو لیدونکو اورېدونکو ته، ټول وطنوالو ته دغه پیغام دی چې ټول باید دغسې یو احساس ولرو چې موږ خپل وطن آباد کړو، خپل وطن ته کار وکړئ، انشاءالله خپل وطن آبادېږي. همدغه یو پیغام مې دی چې وطن له خیره آبادېدو باندې روان دی. ټول خپل وطن ته ژمن پاتې شئ، ټول خدمت وکړئ، انشاءالله وطن آبادېږي.
ډیره زیاته مننه لیدونکو د خنجر صاحب خبرې مو واورېدلې منګه مخته ځو او په دغه سیند باندې نور معلومات تاسو درکو درنو لیدونکو د یو داسې ورځې په هیله چې په دغه سیند باندې له خیره د برېښنا بند جوړ شي او په خپل هیواد کې له خپلو اوبو نه له خپلې برېښنا نه مستفید شو دا وه زموږ نننۍ خپرونه تر هغه چې زه فضل مالک کریم ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په پاک او بخښونکي خدای سپارم د یو سوکاله او ارام افغانستان په هیله